په ننګرهار کې یو زده کړیز بنسټ زده کړیالان برمته کړي. د افغانستان تحصیلي سکتور چا له سقوط سره مخ کړی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په ننګرهار کې د تقوا د لوړو زده کړو ټولنې یو شمېر زده کړیالانو په دې شکایت لیک کې زاویې رسنۍ ته لیکلي چې په بېلابېلو بهانو له دوی څخه سیوایي لګښتونه اخیستل کیږي. دغه زده کړیالان ډېروي نږدې په ټول افغانستان کې ځانګړي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه د لوړو زده کړو وزارت شرایط او اصول نه مني او پر یوه او بله بهانه له دوی څخه ډېرې پیسې اخلي. زده کړیالانو په دغه لیک کې د سیوایي لګښتونو څو بیلګې وړاندې کړي دي. د دوی په وینا بې ځایه جرمانه لګول، د وړیا سکالرشیپونو ژمنې نه پوره کول، د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د ارزونې په بهیر کې د لوړو زده کړو پراخ فساد او د رشوت په بدل کې دغه ډول پوهنتونونو او د لوړو زده کړو بنسټونو ته د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د غوره درجې ورکول یې څو بیلګې دي. زده کړیالان ډېروي په لومړیو کلونو کې دغه بنسټونه د زده کړیالانو د جذب لپاره اصولي چلند کوي، خو په دریم او څلورم ټولګي کې نه د تبدیلۍ هوکړه کوي او نه هم په خپلو ژمنو عمل کوي. زده کړیالان ګروګان نیسي چې د دوی د خوښې لګښتونه تحویل نه کړي، اسناد نه درکوي. اخوا بیا د ځانګړو پوهنتونونو او لوړو زده کړو بنسټونو یوې سرچینې د زاویې رسنۍ خبریال ته ویلي د پخوا په پرتله پر دوی د مالیې ډېرېدو له وجې دوی اړ دي چې پر زده کړیالانو فیسونه لوړ کړي. د هر زده کړیال په فیس کې د پخوا په پرتله د 2 او 3 چنده مالیې اخیستو، صنفي تعرفه، د کرایې لوړوالی او نورو لګښتونو د افغانستان د لوړو زده کړو سکتور له واقعي سقوط سره مخ کړی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.